تازه خبر ورکړل سو چې د افغانستان اسلامي امارت د ایران سره د جګړې لپاره سلګونه پوځي موټر او استشهادیان چمتو کړي. دا چې امارت یا استشهادیان او د جګړې تیاری ولې نیولې، ایران څه کړي او یاد خبر چا ورکړ، بشپړ حال را سره هم د غربانه ویډیو کې کتلی سي. سلامونه قدرمنو لیدونکو، مشال پریس یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم. له امریکا خپریدونکي بلومبرګ انلاین خپرونې د افغانستان او ایران د اوبو لانجې ته کتنه کړې ده. مقاله کې راغلي د تیرې مۍ میاشتې په نیمایي کې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسي د طالبانو چارواکو ته ګواښ وکړ چې د هلمند د اوبو موافقه عملي کړي، کنه دا کار به ناوړه عواقب ورته ولري. مقاله کې راغلي د رئیسي تر دې خبرداري یوه اونۍ وروسته د ایران او افغانستان په پوله کې جګړه وسوه چې دوه ایراني پوله ساتي او د طالبانو یو سرتیری پکې شهید سو. مقاله کې راغلي د ایران او طالبانو استازو د هلمند د موافقې پر سر د ډیپلوماټیکو هڅو د دوام او ځینو پرمختګونو خبره کړې، خو لیکوال د طالبانو د یو چارواکي په حواله ویلي چې طالبان له ایران سره جګړې ته هم چمتوالی نیسي. دغه طالب چارواکي د نوم نښودو په شرط بلومبرګ ته ویلي طالبانو له ایران سره احتمالي شخړې ته سلګونه پوځي ګاډي او دغه راز خپل ځانمرګي بریدګر چمتو کړي دي. د طالبانو ویاندویانو په دې اړه د بلومبرګ پوښتنې نه دي ځواب کړي، خو پخوا تر دې مخکې دوی ویلي له ایران سره د اوبو لانجه د خبرو له لارې هوارېدلی سي. همداراز دې ته ورته جنرال عاصم منیر ویلي ترهګر د افغانستان له خاورې کار اخلي. د پاکستان د پوځ لوی درستیز نن یو ځل بیا وویل چې د دغه هیواد په تروریستي حملو کې افغانان لاس لري او دا د دوحې د موافقې خلاف عمل دی. د پاکستانی رسنیو د راپور له مخې جنرال عاصم منیر نن دوشنبه وویل پاکستان د افغانستان په خاوره کې د ممنوعه ډلو د پناه ځایونو پر موجودیت او له هغه ځایه د عملیاتو د ازادۍ په لرلو اندېښمن دی. خو افغان طالبان وایي چې هیڅ ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د بل هیواد پر ضد کار واخلي. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مو نړۍ مننه. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبرې مطالبو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې، د الله په امان.